أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې په سننی په سنتو کې د لمانځه. هغه سنت چې په لمانځه کې کم شیان سنت دي یا د لمانځه دپاره سنت دي هغه درته ښیي. اول سنت چې دی الاذان اذان دی. اول سنت اذان دی. ورفع پورته کول دی الیدین د لاسو مع التکبیر سره د الله اکبر. ونشر او غړول دی اصابع د ګوتو، یعنی چې دا تکبیر کوي لاسونه پورته کې غوږو ته دا ګوتې به خلاص غوړولې وي. وجهر فزور ویل دی الامام د امام بتکبیر په الله اکبر سره، امام به تکبیر الله اکبر فزور وایي. وثناء د سبحانك اللهم ویل دی. وتعوذ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دی. وتسمیه د بسم الله الرحمن الرحیم ویل دی. والتامین آمین ویل دی د ولضالین څخه وروسته دا. والاخفاء بهن په دې سره به پټ ویل کوي، یعنی دا به پټ وایي که اعوذ بالله ده که بسم الله ده که آمین دی که سنا ده دا ټوله به پټ وایي. اماما ملا کانوي او مقتدیان که مقتدی وي، که امام وي که مقتدی وي هر یو چې وي دا به پټ وایي. ووضع اشرول دی الیمینی د راسته لاس علی الشمالی پر چپه لاس باندې. وتحت لاندې سرتی درنو لاندې اشرول للرجال د پاره د نارینه. وعلى صدری پر سینه باندې اشرول دی للمرأة د پاره د ښځې. نارینه به لاس تر نامه لاندې راسته لاس پر چپه لاس باندې ایږدي، دا د نارینه د پاره. او د ښځې د پاره راسته لاس پر چپه لاس باندې اشرول پر سینه باندې. وتکبیرات الله اکبرونه دی التي هغه یؤتا چې راتګ کیږي بها په دغه تکبیرو سره فی خلال الصلات په مابین کې د لمانځه. د اول تکبیر څخه ما سوا اول تکبیر په لمانځه کې چې دی هغه فرض دی، دا نور ټوله تکبیرونه چې دي دا سنت دي. وتسبیحات الرکوع تسبیح د رکوع ویل سنت دی، د سبحان ربی العظیم نه دی دا ویل دا په لمانځه کې سنت دی. وتسبیحات السجود د تسبیح د سجدې ویل په لمانځه کې سنت دی، د سبحان ربی الاعلی چې په سجده کې ویل کیږي دا سنت دی. واخذ نیول رکبتین د زنګنو بیدین په لاسو سره دا پر رکوع کې دا سنت دی. متفرجن غوړولې به وي ګوتې. اصابعه ګوتې. وافتراشو غوړول دی الرجل د پښې الیسرا چپه. والقعود ناسته علیها پر دې باندې چې کښیني په حالت د اتحیات کې چپه پښه به دی وغوړوي، سربیره به پر دا پښه باندې کښیني. ونصب ودې دري الیمنا راسته. والصلات درود دی وایي علی نبی صلی الله علیه وسلم، درود ویل پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې په لمانځه کې د اللهم صل اللهم بارک دا سنت دی. بعد التشهد وروسته در تشهد در اتحیات فی القاعده الاخیره په اخري ناسته کې. ودعاء او دعا کول بما په هغه سره یشبه چې مشابه وي الفاظ القرآنی د لفظو د قرآن سره، لکه موږ چې اللهم ربنا وایو دا رقم دعا کول په لمانځه کې دا سنت دی. والاشاره اشاره بالمسبحه په مسبحه یعنی په دغه ګوته مسواکی ګوته سره اشاره کول چې اشهد ان لا اله ویل کیږي په دا وخت کې. دا چې کوم وخت کې اشهد ان لا اله وای پر دغه ځای پر دا منفي باندې به ګوته پورته کوي، پر اثبات به بیرته کښته کوي، یعنی الله اله الا الله پر الا الله باندې به بیرته ګوته کښته کوي. نو دغه اشاره کول چې دی دا سنت دی. عند ذکر الشهادتین په وخت کې د شهادت ویلو د دې ذکر کولو. فی بعض الروایات په بعضی روایات کې وایي کما ذکرنا چې موږ درته ذکر کړي دي. وقیل ویل دی قراءة الفاتحة ویل د الحمدلله فی الاخرین په دوه اخر رکعاتو کې دا هم سنت دی، دا د قیل مذهب دی، یعنی په اخر کې الحمدلله ویل په دوه اخر رکعاتو کې د فرض چې هغه تش رکعاتونه دي په دې کې دا ویل الحمدلله دا سنت بلل سوی ده. والخروج خروج چې دی وتل د لمانځه څخه بلفظ السلام په لفظ د سلام دا سنت دی. والسلام سلام چې دی عن یمینه ورسته طرف ته ویساره و چپه طرف ته دا سنت دی. وقیل ویل دی بعضو علماء بیا ویل دی هذه الافعال دا کارونه چې دی ادب دی دا سنت نه دی، دا ادب کار دی. کدی وایي کوي ثواب کسته کدی نه وکي د سنت ترک نه کی راځي. وما ذکرنا هغه چې موږ ذکر کړي دي مما د هغه څه سوا ذلک ما سوا چې د دې دي په هو هغه به ادب دی. د دې څه ما سوا چې نور ذکر راغلی دی هغه ټول ادب دی. هغه د سنتیت څخه ما سوا چې مستحب ورته ویل کیږي هغه هم په ادب کې د شمارل دي. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.